اما شیطانی لاس د دې لاریونونو نه غلط استفاده وکړله، د خلکو په اوږې باندې ټوپک کېښوده، همدغه مظلوم خلک یې بیرته ووژل او بیرته د دې پلمه کړله د ایران حکومت ته چې دغه د تا کسان وژلي دي، ته به د دې د وینو قیمت ورکوې. او دغه نتنیاهو چې په خپله د بشریت قاتل دی، د لاهې د محکمې حکم پې باندې دی چې دا یو بین المللي مجرم دی او قاتل دی، هغه راځي نن وایي چې ایران مظلوم خلک چې خپل ازادي غواړي د هغې په د وینو تویېدلو باندې زما زړه درد کوي، زما سترګې وینې د ژاړي او دا دی به کامیابیږي او دلته د بشریت قتل کیږي. آیا په غزه کې بشریت نه و؟ تا ته بشریت صرف په ایران کې ښکاري؟ په د غزې خلکو خو نه حکومت درلوده، نه پیسه درلودله، نه اوبه درلودل، نه ګیس درلودل، د ډوډۍ لاره دې پې بنده کړه او اسلحه هم نه درلودله او حکومت هم نه درلوده او لارې هم پې بندې وې. ایران خو بیا هم یو نظام لري، حکومت لري. فاطمي صاحب ته څنګه راځي دلته د زړه درد کې هلته وژل کوي؟